د نوي کال له پیل سره سم افغانستان کې د زرغونتیا لپاره هڅې پیلېږي. حکومتي ادارې او عام خلک هر کال زرګونه بوټي کینوي، خو دا هرڅه د افغانستان د تیرې نیمې پیړۍ جګړو، وچکالۍ او اقلیمي بدلونونو ځپلي چاپیریال لپاره کافي نه دي. د ونو او ګلانو پلورونکو د پلازمینې بیلابیلو واټونو کې دوکانونه پرانیستي او په وینای دوی دلته میوه‌یي، زینتي بوټي او مختلف ډوله ګلان پلوري. دغه میوه‌جات بوټي چې څومره دي دا موږ سره شته دی چې د هر چی څوک وغواړي دغه موږ سره شته دی. درختای میوه‌ای داریم دیگه، زینتین، ناجوز، این صبر است، مرفان است، این چیز است، مجنون بید است. سره دیگه زیاتره پیوند سویم دیگه بکې هلته بیا موږ دې باندې بیا ترپالونه پلاستیکونه بیا اچوو سره بس دغه روان سیزن دی موږ دلته خرید او فروخت برابرو د سره. فضل اشنا له پکتیا کابل ته د دې لپاره راغلی چې خپل باغ ته د میوه لرونکو ونو بوټي وپیري. شاوخوا 2 جرابه باغ لرو، هغه د ټولې مڼې ونې دي او همدارنګه بادام دي. د دغو ونو کمبود احساسېده نو په همدې خاطر راغلی و. خو د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا د بوټو کرنې ترڅنګ د تازه ایښودل شویو نهالونو پر ساتنې ټینګار کوي. ساتنه ډیره مهمه ده. بوټی چې ده که نه ساتنه غواړي، ساتنه یې ونه کړي هغه بوټی نه سرته رسیږي نه. د پخوا په پرتله سږ کال کابل کې د بوټو او ګلانو د پلور بازار تود نه دی. د بوټو او ګلانو دا پلورونکي کری ورځ په خپلو دوکانونو کې د پیرونکو ورتګ لپاره شیبې شمیري. دیگه سالا خوب بود، امسال دیگه قدر کار بار مصر نیست، مزناک نیست، چون کسی در جان کسی هم چیزی نیست. مردم امینیالای به ثمر زیاد میخریدن، خود در مجموع که میبینی نسبت به سال پیش بازار بسیار کم است. غواړم چې مختلف رنګه ګلاب واخلم، سره او شنه د خپل میلمنخانې دپاره، د خپل مسجد دپاره. افغانان داسې مهال نوی 1403 لمریز کال کې د زرغونتیا په پار ونې کینوي چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د معلوماتو پر اساس د دې ادارې ځینې سترې پروژې د چاپیریال ساتنې نړیوالو سازمانونو له لورې ځنډېدلې دي.